اوکراین جګړه په افغانستان کې د تیلو او غازو بیې ټیټې شوې دي. په اوکراین کې جګړه او پرلپسې د لویدیځو هیوادونو بندیزونو لامل شوي چې په افغانستان کې د تیلو او غازو بیې په کمیسارۍ ډول ښکته شي. د کابل د ځینې اوسیدونکو په وینا د هر لیټر پټرول بیه 25 او هر کیلو غازو بیه 10 افغانۍ ښکته شوي دي. خو همدغه بندیزونو بیا لامل شوي چې په اروپایي هیوادونو کې د تیلو او غازو بیې په بېساري ډول لوړې شي. د کابل اوسیدونکي وایي چې څه موده وړاندې د هر لیټر تیلو بیه تر 90 افغانیو پورته شوې وه، خو اوس د هر لیټر تیلو بیه 65 افغانیو ته ټیټه شوې ده. د غازو بیې په هکله ویل کېږي چې 1 کیلو له 15 څخه 15 افغانیو ته ښکته شوې ده. اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې د دې ستونکو د بیې ښکته کېدو لامل پر روسیې د لویدیځو هیوادونو بندیزونه دي. د کابل د تیلو پلورونکي وایي د هر ټن تیلو بیه له $1100 څخه $800 ته راټیټه شوې ده. په افغانستان کې د تیلو او غازو بیې داسې مهال ټیټې شوې چې په وروستیو اونیو کې د روسیې او اوکراین د جګړې له امله په اروپا هیوادونو او امریکا کې د دغو سون توکو بیې په بېساري ډول پورته شوې دي. د بیلګې په ډول اوس مهال په برتانیا کې 1 لیټر پټرول 1.8 پونډ ته رسیدلی، په داسې مهال کې چې 2 میاشتې وړاندې د 1 لیټر پټرول بیه 1.40 پونډه وه. ډیزل هم 1 لیټر ان تر څه باندې 1.8 پونډو ته رسیدلی ده. امریکا هم چې د نړۍ د نفتو لوی مصرفونکی هیواد دی او د روسیې د غازو او تیلو واردات یې منع کړي، د تیلو او غازو بیې پکې په بېساري ډول لوړې شوي دي. افغانستان د سوداګرۍ خونې مرستیال خانجان الیکوزی وایي په روسیې د لویدیځو هیوادونو بندیزونه لامل شوي چې روسیه اوس خپل صادرات آسیایي هیوادونو او افغانستان ته زیات کړي، چې له امله یې د هیواد دننه د تیلو او غازو بیې ټیټې شوي دي. ښاغلی الیکوزی وایي د غازو او تیلو ټیټېدو بل لامل په آسیایي هیوادونو کې د سون توکو لپاره د ثابت نرخ ټاکل دي.